الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم سامعین کرام، زموږ د سیرت د ابوبکر رضی الله عنه د 14 درس دی. د دې درس موضوع د خصوصیات خلافت. د دې موضوع خلاصه دا ده چې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه خلافت ټول دنیا اعتراف کوي چې بهترین خلافت یې کړی دی. خو دغه خلافت بنیادی او اهم خصوصیات چې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په ژوند کې کوم اوی تر سره کړی دي د هغې مختصر شانې تذکره. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خلافت د دورانیه ډیره زیاته کمه او مختصره وه، ځکه چې 2 کاله 3 میاشتې ټایم و. په 2 کاله او 3 میاشتو کې دومره لوی چینجز او بدلون راوسته دا ډېر ګران کار و. او حضرت ابوبکر رضی الله عنه چونکې د رسول الله جان نشین و، مخکې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قیادت پاتې شوی و، نو دې وجې نه فضا یو قسمه همواره هم وه، خو فتنې هم دومره راوچتې شوې وې چې پروني درس کې موږ وویل بلها مشکلات و. نو په هغې کې ابوبکر رضی الله عنه یو څو اهم کارونه سرته رسولي په خپل خلافت کې. اولنی کار دا و چې کومو خلکو د پیغمبرۍ دعوې کړې وې او د هغه خلکو نه چې څومره معاشره متاثره وه او څومره خلک د هغوی په لپیټ کې راغلي وو هغه طرف ته تله. ابوبکر رضی الله عنه یو طرف ته د دغه منکرینو د نبوت د ختم نبوت چې کوم منکر و د هغوی مقابله یې وکړه او هغوی د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، هغه دعوه یې په زبردسته طریقه باندې د هغې دفاع یې وکړه او هغه عناصر یې ختم کړو او کوم خلک چې د هغوی نه متاثره شوي وو نو هغه خلک یې د اسلام په دایره کې واپس محفوظ وساتل. یو خو دا لویه کارنامه وه. دویم دا چې کومو خلکو د زکات نه انکار کړی چې موږ زکات نه ادا کوو، نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه په بهترینه طریقه باندې د هغوی خلاف اعلان وکړو او د هغوی خلاف داسې کاروایانې وشوې چې د هغې په نتیجه کې واپس د زکات یو زبردست نظام رایج شو. او زکات چې څنګه د اسلام رکن دی نو په حقیقي معنو کې دا د اسلام یو رکن او یو ستن دا په معاشره کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په دور خلافت کې قایم شوه. بل حضرت ابوبکر رضی الله عنه د قرآن تدوین وکړو. په جنگ یمامه کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په خلافت کې جنگ یمامه په نوم باندې چې کوم جنگ شوی دی مسلمه کذاب خلاف، په هغې کې 80 کسان صحابه کرام داسې شهیدان شوي چې هغه حافظان د قرآن و قرآن ورته په یادو. نو دا یو خطره پیدا شوه چې داسې مسایل راځي او حافظان د قرآن مجید هغه شهیدان کیږي، نو کیدای شي چې مسله پیدا شي. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه د هغې لپاره کمیټې جوړه کړه او د صحابه کرامو د هغې کمیټۍ په نگرانۍ کې د قرآن مجید نسخې تیارې شوې او قرآن کتابي شکل ته راغی. بل حضرت ابوبکر رضی الله عنه انتهایی سادګۍ والا ژوند تیر کړی، ساده لباس، ساده میل جول او د هغې سره د هغې چې کومه تنخواه وه د خلافت د سمبالولو نه وروسته خپله تنخواه د یو مزدور د وظیفې برابر مقرر کړې وه چې څومره یو مزدور ته تنخواه میلاویږي، دیاري میلاویږي، څومره د هغه مزدوري جوړیږي، هغومره حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایل چې زما وظیفه یا زما تنخواه به د بیت المال نه د دې نه سیوا به نه او خپل کاروبار یې هغه د خلافت دپاره قربان کړه او پرېښودو. نو انتهایي د سادګۍ ژوند. بل فوجي مهمات مختلفو اطرافو ته حضرت ابوبکر رضی الله عنه په خپل خلافت کې فوجي دستې لېږلې وې د عراق او د شام طرف ته او په مختلفو محاذونو باندې او خصوصي طور د حضرت خالد رضی الله عنه په نگرانۍ کې کامیابي فوجي حملې او دستې مختلفو طرفونو ته حضرت ابوبکر رضی الله عنه لېږلې وې چې هغه د اسلام د خورېدو او د اسلامي نظام د خورېدو لپاره یو زبردست اقدام و. د هغې سره د صحابه کرام رضی الله عنهم شورا یې جوړه کړې وه چې ټول اهم چې څومره مسایلو د ریاست او د مسلمانانو اجتماعي په هغې باندې به شورا فیصلې کولې او لوی کبار صحابه په هغه شورا کې شامل وو او هغوی به په مشوره باندې د مسلمانانو مسایل هغه حل کول او سرته به یې رسول. او د دې سره په خپل خلافت کې چې د ځان نه وروستو زمانه به نایب وروسته څوک نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه ډېر د دانشمندۍ او ډېره د هوښیارۍ فیصله کړې وه چې په خپل ژوند باندې د حضرت عمر رضی الله عنه انتخاب کړی چې زما نه وروستو چې د خلیفه به هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وي. او د حضرت عمر رضی الله عنه د دې انتخاب او د هغوی د نوم د ټاکنې اصل وجوهات څه هغه به بیا د حضرت عمر رضی الله عنه خلافت باندې چې کله بحث کوو هلته به ووایو، خو دا یو شپږ اووه بنیادي خبرې وې چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه په خپل خلافت کې دا په بهترینه طریقه باندې سرته رسولې وي او د دې د وجې نه د حضرت ابوبکر رضی الله عنه دغه 2 کاله خلافت یو کامیاب خلافت ګڼلی کېږي. نو د هغې تذکره شوه. نورې خبرې به انشاءالله په وروستني درس کې کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.